یو کس دا خبره کړې ده او دا تپوس یې کړی چې هغه په ځوانۍ کې د خپل نیکه نه څه مال پټ کړی و، اوس هغه توبه ویستې ده او هغه مال یې ښه کافي مال پټ کړی و، اوس یې توبه ویستې ده او توبه کې دا لازم دی چې دی به دا حق واپس کوي دغه کس ته چې د چا دا حق دی. نو سوال دا دی چې هغه نیکه وفات شوی دی نو دا مال دی د هغه د طرف نه صدقه کولی شي او که نه، ځکه چې وارثان یې ډېر زیات دي او هغوی ته رسېده ګران دي، وارثان یې شتي او ده ته معلوم دي خو رسېدو ته څه دي ګران دي. او بل دا چې محتاج خلک فقیران ښه ډېر شی دي، نو نظر یې دا دی که دې غریبانو له ورکړو نو نیکه ته به اجر میلاویږي. نو دا طریقه ده څنګه ده الجواب، یو د الله حق یو د بندگانو حق. د الله چې کوم حق دی په هغې کې چې ته توبه وویسته خبره ختمه شو. هر چې د بندگانو حق دی نو په دې باب کې چې توبه وویسته نو سره د توبې به ته هغه حق هم واپس کوې، هله به ستا د توبه قبلېږي. یو سړی دی پردی حق یې خوړلی دی او نیولی دی او دغه توبې وباسي، یا الله ما وبخوه یا الله ما وبخوه، ویره وایي ما توبې وي، زه خو په مخه وایي توبې وباسي، په مخه وایي زما توبه ده او استغفار دی، دا الله قبلوي؟ الله یې قبلوي؟ شکیان یې پکې الله یې قبلوي؟ ولې نه قبلوي؟ حقوق العباد دي، دا د الله د بندګانو حق دی. الله خپل حق معاف کوي خو د بندګانو چې کوم حق دی دا به لازم هغه ته رسي. حدیث کې داسې راځي، امام بخاري راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. که چا د چا سره ظلم کړی د هغه حق یې خوړلی د هغه عزت کې ګوتې والي نو نن دې د هغه نه ځان ازاد کړي مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې نه به پکې دینار وي او نه به پکې درهم وي. نو کېږي به څه د قیامت په ورځ د ده چې څومره نیک اعمال دي د هغې نه به د هغه حق امره او د هغې په اندازه واخیستی شي او د قبل سړي له به الله ورکړي. نو زموږ سره دي څه چې لا پردي حقونه پکې وخورو او دغه ټک خطا عبادت دا قیامت پر ورځ الله به الله ورکړي او تا سره بیا موقع نشته ګوره واپس ته راتلو دنیا ته چې ته به نور اعمال وکړي. څه چې دې کړي وو هغه نورو واخیستو. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته تاسو غریب پیژنئ، غریب چاته وایي مفلس. صحابه کرامو یا رسول الله غریب خو موږ هغه چاته وایو چې دینار او درهم ورسره وي، نه غریب دا نه دی. غریب هغه دی چې هغه د قیامت په ورځ نیکیانې راوړي د غرونو په شان، د غرونو امره ګوره ښه، او دا یو یې وهلی دی او د بل ته یې کنځلي کړي دي او د دې بل یې غیبت کړی دی او د دې بل پورې ټوغې کړي دي او د ده نه یې مال خوړلی دی، د ده نه یې جیداد نیولی دی، د ده نه یې میراث نیولی دی، ده سره یې دا کړي ده سره یې دا کړي دي او دا نیکیانې ټولې په دغه خلکو کې تقسیم شي. او صرف دا نه، نیکیانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختمې شي او کسان پاتې نو بیا د هغوی بدیانې راواخیستی شي په ده کېښودی شي. قریب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا دی چې بیا واپس دنیا ته د راتلو موقع نشته او هغه څه چې کړي او د غرونو امر نیکیانې هغه هر څه ته لاړو ختم شي. معمولي مه ګڼئ دا خبره که ته وایي چې د چا نه مې لس ریاله والي دا خو صرف لس ریاله دي او جي دا صرف 100 روپۍ دی او دا خو یې د خویندو حصه د هغه غلي ناستې دي څه نه وایي او حج به پرې وکړم او 1 لاک روپۍ به ورله ورکړم قصه به ختمه شي او دا خو د ترور جیداد د حصه ده او زنانو له چا برخې ورکړي دي او دا د غرور حصه ده او هغه دې نه خبر نه ده او هغه مړ دی او هغه کته او هغه بر او دا بچي واړه دي او دغه مشر دی او دا کشر دی او دا لور دی او دا خو به ته په دنیا کې دا قصې وکړې خو دا معمولي مه ګڼه ورې.
د دیندارۍ زموږ دغه حل دی. زما دینداري خو ښه کمزوري ده. اوس که تاسو پرې خپله باندې یقیني او ځان ته دینداره وایه خو ستاسو خپله خبره ده. خو زه خو خپل ځان مبارک دا یم چې زه خو انتهایي کمزوری انسان یم او چې زه الله ته مخامخ شم او دا خطا عبادتونه او پوښتنې چې الله به قبول کړي او که نه ځکه الله ته زه مخامخ کړم او هغې کې ما چا سره ظلم او زیاتۍ کړی او هغه یې رانه ویسي او بیا په دویم پر دنیا ته واپس کېدم نشته. نو دا معمولي مه ګڼئ وره ښه. او دلته چې دا مسافر ملګري دوی کې دا بعض په تجارتونو کې دوکې دړاکې کوي یا د عربو سره چې کارونه کوي دوی ته دروغ وایي او مړه وایي بعض وایي دوی چې زموږ سره زیاتې کوي. دا هم ښکلی دلیل یې کتلی وایي دوی چې کوي نو ده سره به چې یو سعودي دو سعودیانو زیاتې کړې دې بل سره یې ولې کوي د ده پکې څه ګناه ده. او چا تا ته دا دلیل ښوولی دی چې په دې دلیل سره پردی حق خوراک جایز دی او دروغ ویل جایز دی. دا دلیل کوم ځای کې تا سره د ځان نه خبرې د ځان نه کارونه دا معمولي مه ګڼه. د یوې یوې حلالې د یوې یوې روپۍ او ټکې دا به تا سره قیامت پورې حساب کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چا د چا سره څه ظلم کړی او حق یې ترې خوړلی او حق یې نیولی نن ترې ځان ازاد کوي مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې نه به دینار او نه به درهم. نو د حدیث نه دا خبره واضحه شو چې یو سړی راولګي د چا مال پټ کړي او توبه وباسي نو دا مال به هغه کس ته واپس کوي. که چېرته دی دا وایي اوس دا هم ویلی شي چې یعنې هغه ته ویل ګرانه ده. اکثر ملګري دا وایي چې زه به اوس څنګه هغه ته وایم چې ما تا نه غلا کړې ده دا خبره ماته ګرانه ده. او یا دا چې که زه ورته ووایم چې دا ما پټې کړي دي نو په دې منځ کې چې کوم لږ ډېر دوا سلام روان دي دا هم ختمېږي او کېدای شي لوی فساد ترې جوړ شي جګړه جوړه شي خبره ښه ورانه شي. نو بیا خبرول مه کوه. مقصد هغه ته مال رسول دي خبرول نه دي. مقصد څه دی؟ ولې مال نه رسېږي په څه طریقه به رسېږي؟ ولې صدقه کوي سړی شتي څنګه صدقه کوي؟ د بل چا په لاس یې وله ورکړه بینک اکاونټ ته وله ور واړوه په څه طریقه ورته په ګاډي کې کېده په دفتر کې ورته کېده او داسې ډېرې طریقې دي چې سړی چا ته مال واپس کول غواړي نو واپس کولی شي. اوس د ورور دې سوال نه راځو چې د نیکه نه غلا کړې ده او وایي چې وارثان یې څه دي ډېر دي نو هغوی ته وایي رسېده ګران دي. اول دا خبره یاده کړه چې دا مال واپس کول لازم دي په ده باندې کوم چې د نیکه نه پټ کړی ویل ته وارثان ډېر دي هغوی ته رسېده ګران دي. یو ګراني یو ناممکني د دواړو کې فرق دی که نه نشته پکې فرق؟ ګران او ناممکن کې څه فرق دی؟ او ګران کې څه ګران په مشکله کې خو کوي تا چې را ګناه کول او پردی مال دې پټو نو اوس ته وایي چې هغوی ته رسول ګران دي ناممکن خو نه دي که نه. اوس ناممکنه صحیح شوه لکه اوس یو سړی دی نه یې پېژني چې چا نه غلا کړې ده دا اوس ګران نه څه دي ناممکن دی څنګه یې پیدا کړه. یا وګرځېدم پسې کس پېژنم خو پیدا مې نه کړه کس نه وارثان پېژنم نه خپلوان پېژنم هېڅوک نه پېژنم او بس نو اوس دوی حال کې موږ ویلی شو چې مال د هغه د طرف نه څه کړه صدقه کړه. نو دله چا اجازت ورکړی چې مال صدقه کوي او د هغه نوسي شتي اجازه شتي نشته. بعضو خلکو ته شیطان دا ور واچوي چې دا به ته څنګه هغه ته وایې او دا خو ډېر ګران کار دی او کله به دې په دې حساب کې خطا کوي او تا څو اخیستې وي او ګوره څو ورکوې چې دی اوس دا
دا مال دا حق واپس نه کړي. د دې یوه لار دا هم د زما ذهن کې دا لار راځي چې ته یو نیکعمله سړي ته ووایې، په یو مشر انسان ته ووایې چې بغیر دینه مسله نه حل کېږي، دینداره سړی هغه کښېني، هغه هم کښېني، ته هم کښېني، وروره دا مسله ده، انسان دی، غلطي دې شوې ده، اوس دا یې توبه وباسي. یا هغه وارثانو ته وله ووایي چې وایي د دوی ستاسو چې کوم مشر و پلاني نه ده دا مال پټ کړی ده، انسان کمزوری دی، کیسه دی، بس توبه وباسي، دغه ستاسو حق دی، حق واپس وار. په دې طریقې سره هم مسله حل کېدی شي، که نه نشي حل کېدی. ښه غټې مسلې پې حل کېږي، غټې مسلې د قتلونو مسلې په دې حل کېږي چې ته یو دینداره سړی کښېنې، مشر هوښیار دینداره، دا قید پې کولو کو دینداره، صرف په دې هم کار نه کېږي چې مشر کښېنې. ولې مشرانو کې قسمونه چې حق وي، نو حق به کله وي چې کله د الله نه یېرېږي، او چې د الله نه یېرېږي نو دینداري. یعنې داسې مشران هم شته چې والعیاذ بالله هغوی غواړي چې دا مسله ښه ګرمه شي او د ده تګ راتګ پکې ډېر شي، او ده ته پکې ځای پرېږده، واله تاسو دلته کښېنئ، واله تاسو دلته کښېنئ. داسې پکې هم شته، ګوره موږ ته پته دی خبرو. نو داسې مشر چې دینداری یا یو عالم او دینداره شخصیت چې هغه درته ووایي چې زموږ داسې مسله ده او کار زمانه شوی دی، دا خو څه ګټه مسله ده. او د ورور ناشنا خبره کړې ده، وی وارثان یې ډېر دي، هغوی ته مال رسول ګران دي، نو زما نظر دا دی چې دا زه د هغوی د طرف نه صدقه کړمه، نو الله به وله اجر ورکړي. نو ده ته د چا ویلي ته پردی مال صدقه کې؟ او شتي هغه کسان. اهمه نقطه دلته دا یاده کړه، دا مال اوس د ده د نیکه نه دی، دا مال د چا دی؟ دا د وارثانو دی. نو هغه ژوندي دي، ته څنګه پردی مال صدقه کې؟ او ویل دلته غریبانان ډېر دي، غریبانانو غم پرېږده، حق ورسوه دوی ته. په پردي حق باندې ته صدقې کې؟ او وارثان یې ډېر دي، که لږ دي، که یو دی، که سل دي، که زر دي، ته مالا والا که. هغوی څنګه تقسیموي څنګه نه تقسیموي، دا د هغوی کار دی.